درنو دوستانو اوس نو ستړي مه شئ باور وکړئ ما سره نن داسې الفاظ نشته چې تاسو ته پې خپرونه جوړه کړم ځکه چې داسې یو احساسات چې ټول کونړ او ټول ګرد افغانستان د خوښیو په جامو کې دی نن قدیره راځئ خواشه که نه یار ما سره ډېر ملګري دي او دې ټولو نن دا قرباني کړې ده خواږی راغستې دی او د اسداباد ښار په بېلابېلو برخو کې که څه هم څو ځوانان مو د اسداباد ښار نورو برخو ته لیږلي دي او موږ به در سره یو څو دلته په دې چوک کې د اسداباد ښار د شهیدانو چوک کې د خلکو خولې خوږې کړو او همدغه راز خبرې اترې به ورسره وکړو نو قدیره لومړی به قدیر زمونږ لوی سپانسر کوونکی دی چې په دې کې لویه برخه اخیستې ده نو لومړی به ستا خوله خوږه کړو صحیح ده نو داسې وخوره که نه یاره داسې خو نه کېږي راشه وروره ته م وخوره پوښتنه نه کوې چې د څه شي په خوشحالۍ کې کرکټ افغانستان وګټه دغسې راشه مشره ته م وخوره راشه هلکه راځئ که نه یاره بس ته م وخوره دا راته ووایه چې افغانستان د چا نه میچ وګټو افغانستان د بنګلادیش نه میچ وګټو او سیمي فاینل ته لا پرې ډېر خوشحاله یو او داسې یو لوبه یې وګټله چې زموږ هېڅ سمه توقع نه وه خو انشاءالله لوبه او څه احساس کوې اوس مهال ډېر خوشحاله یو چې لوبه مو وګټله او ټول افغانانو ته دې مبارک وي راځه فریده ته راشئ که نه یاره دغسې ته څه احساس کوې بسم الله الرحمن الرحيم ولا حبيب مرسل وحمد مرسل ټول ځوانانو ښه همت وکړو او آخره پورې ګیم وکړو بالاخره او دغه وجه بریا مو وګټله ډېر ښه ډېر ښه راځه یاره لکه چې ته ډېر خوشحاله وې یار څه قیصه وه خوشحاله وم نور زوب کېدلی مو که میچ پیللی وه ډېر مبارک کړي ټول افغانانو ته نور کامیاب اوس مهال څه احساس کې اوس مهال ډېر خوشحاله یم ډېر خوشحالۍ احساس کوم او د میچ په وخت کې څنګه وي میچ په وخت کې زوب کېدلی فریده راشه ته یار دا ټول ستا شو ته به را سره خپل احساسات شریک کړي څه مزې وي ټولو نه مخکې ټولو افغانانو ته مبارکي وایو او د دې سترې بریا دا زموږ لپاره د افتخار ځای دی چې موږ په دې ډېرو کم امکاناتو او په نشي امکاناتو د سیمي فاینله پورې ورسېدلو داسې لوی لوی ټیمونه وو تقریبا 22 ټیمونو نه موږ سیمي فاینل ته ورسېدلو په دې کې خپل تیرې وې هغه کسان چې په کرکټ ایجاد کړی دی هغه کسان هم په دغه ورلډ کپ کې وو هغوی هم بار شو او موږ ماشاءالله او دغه ته سیمي فاینل ته ووتلو اوس څه وایې فاینل به خیر راوړو که نه انشاءالله مطمئن یې که د وطنوالو دعاګانې نو فاینل ته به هم او دا رقم مینئ همدا رقم بلکل زو راځئ چې را خواږه خلکو ته ورکړو راځئ نو ونیسه راشه دا ستا خوله م خوږه کړو یاره پوښتنه نه کوې چې شي په خوشحالۍ کې کرکټ په خوشحالۍ کې کرکټ چا وګټو افغانستان چا نه میچ وګټو میچ څنګه و راشه لومړی کې دې خوله خوږه کړه اوس دا راته ووایه چې دا د خوله دې په څه خاطر خوږه کړه دا هم بنګلادیش څملو بنګلادیش هم څملو بېشکه او میچ دې وکتو انشاءالله او په چارجغو کې مې دا ګوتم خوب لا چابیب کې لاړه میچ څنګه و الحمدلله ښه میچ یې وکړو فشار خو دې نه و لوړ شوی انشاءالله فشار خو د افغانانو چې لرې ساته لوړي که نه اوس راتلونکي سیمي فاینل ته ووتو څه دې خیال دی فاینل به ګټو انشاءالله راوړو به د خیره سره استرالیا هم د دې نه مخکې څملولې بنګلادیش هم څملو دا نور هېڅ شی نه دي که نه زنده‌باد زنده‌باد مټۍ پوره راکړه مټۍ پوره وخوره ځه ځو زوی ته شیر استاد چاره مې 2000 ور راشه ته مو فرمانه قاری صاحب خوله خواږه کمړه
قاری صاحب ته هم خوله خوږه کړه پوښتنه دې ونه کړه قاري صاحب چې په څه خاطر د لوب دا سړی معلومات لري ته څنګه معلومات نه لري خبرې اوس مې دته ویل مې چا سم میچ و بنگلاديش سره بنگلاديش معلومات لري دغه دی نو سیمی فائنل ته ووتو څه دی خیال دی فائنل به راوړو د خیره ان شاء الله ډېره مننه قاري صاحب ډېره مننه هلکه واله ورکې کا زو دا علم ورکه مړه د چا میچ و میچ او چا وګټو افغانستان وګټو او نور دې څه خیال دی څه لاسته راوړنې به لري نن لوبه کې د احساسات څنګه و ښه ډېره مننه ډېره مننه हाँ जब तेरे दे उस्ताद लवर आखिर ख्वागा को रखी عمران چی خوشاله کې خپل خواږه کړه مېچ په خوشاله کې خپل خواږه کړه او ډېر خوشاله یم تاسو هم ډېر مننه شاله او موږ هم خواږه کړه ډېر مننه ډېر مننه حدیث تاسو په څورو پروک شوي کار کیږي نو کومه چې سیب خواله دی نصیر دا ور خپل خواږه پورو کې نظام راشه ډېر دې ته مبارک د چی شي خوشحالي وه دا کرکټ دغسې خوښي د چی شي وه یاره د کرکټ خوښي وه ډېر خوند یې کړی لکه څونه خوند یې کړی یاره زه په پاجو نشم دومره خوند یې کړی که نه ډېر زیات نو راتلونکي ته به انشاءالله بریاوي د چای بریا به زموږ سره تاسو وشم فاینل دی ان شاء الله وحو او فاینل به څنګه وي فاینل به انډیا سره راځي او هغه به وحو که نه ان شاء الله بیخي صحیح ځئ چې ځو پرې د مخکې ځو دا بیرته راګرځو که ساګر استاز دی ساګر استاز ته راشه ما ورته ډېره خوښي کړې وه میچ کې راشه ته راشه تا باندې روغ مټۍ خورم یاره هو که نه ساګر استاد اوس به راسره میچ دا خو ونیسه دا ستا دی میچ معلومات به راسه شریک کړي څنګه و بریا هم څنګه لاسته راوړه دغسې معلومات راسه شریک کړه ماشاءالله یو ډېر ښه میچ وشو او د اول نه داسې معلومېدلی چې زمونږ لوبډله لږ شان سکور یې کم کړي رنز یې کم کړي لږه کمزورې معلومېدل خو وروسته زمونږ بالرانو ډېر ښه کمبیک وکړو پاور پلی کې چې نوین راغی هغې کوم وکټ واخیسته ورپسې شکیب یې آوټ کړو همدغه پریشر و چې لږ بنګلادیش لوبډله لږه راونیوله مخکې تلو د پرې نه وستله په دې دغه کې د هغوی لټنډاس چې کوم هغه په وکټ باندې ودرېدو په افغانستان باندې پریشر اچو خو دا پرېکړه رشاد خان ښه وکړه چې په خپله بالینګ ته راغی او د هغې دغه وجه وه چې هغې وکټ واخیسته وکټ بالینګ یې وکړو نو میچ دې سره وګټل شو ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان سلامت دوستانو نو موږ په اسداباد ښار کې د موبایلو مارکیټ ته راغلي یو زو نورو خلکو ته به هم خولې خوږې کړو صحیح ده که نه نو ملتیا مو وکړئ دې سړي ته به دا خوله به ورله خوږه کړو راځئ قاري راواوړئ دې خوا قاري د چی شي خوښۍ ده ولا ډېر خوشاله تجربه مو ګټله ډېر احساسات دې کنټرولولی نه شو مونږ نو فاینل به ګټو د خیره که او نن میچ څنګه و اول پریشر ډېر خو به داسې وه چې موږ هم ډېر داسې وو چې ډېر خوشاله دي ډېره مننه ډېره مننه خوله خوږه کیمرامین یو ځل راشي خدایه پاکه ونیسه په کمرې څه کې
دغسې راځئ نصرالله خوله خواږه که یاره نه داسې وخوره که نه هغې له به یې ورکړو بس دا هغې له ورکړه او دا احسان استاذ له ورکړه بس یاره بل دا به نو شعر استاز دا د چی په خوښۍ کې ته خوري دغسې ګوره معلومات پیدا کوه که نه دغسې قاري ګله خوله خوږه که دا څه دی دا څه شي دا د چی خوشحالۍ کې دا څه شي خوشحالی کې دی زه خبر به شي او مبارک حاجي صاحب پاتې دی حاجي صاحب راځه ثناءالله خواته راشه ثناءالله خوله خوږه که یاره د چی شي خوښي ده او څه احساس کې ته نو اول ځل افغانستان سیمې فاینل ته لار پیدا کوي فاینل ورخیره ګټو که نه ډېره مننه د المالک خوله خوږه که بوتل راواله بوتل ثناءالله دکان کې دی دوستانو دا دلته یو هټیوال دی د موبایلو پلورنځی لري دوی هم قرباني ورکړې وه او دغه ټول مارکیټ دپاره مشروبات یې راوړي مشروبات به اوس په موږ څکوي که نه ولې د معنی نو بس ته مشروبات راواله او موږ به مټیان درو صحیح ده احسانه راشه خوله خوږه که درغلم یاره خوله خو به خوږه کړي که نه خدایه پاکه نه داسې وخوره که نه داسې چوپ حاجي صاحب ونیسه نو دغه پواده راشه بصیر استاذ ونیسه بصیر استاذ میچ څنګه و فشار خو دې نه و جګ شوی بیخي فشار څه کوي چې ټول جړلې د خوشحالۍ نه ذاکره ونیسه د څه شي خوښي وه که داسې خوښي نه به زمونږ په ژوند کې انشاءالله راشي نه راغلې وه نه راغلي او خبره فشار خو مسلې اوس د 50 دغه ته درجو ته بالکل انشاءالله راځي خوله خوږه که مړه بابا څنګه صبر وکړه ښه زه لږ برابر کړم اوس صحیح شو بابا د څه شي خوښي ده وروره دا خو داسې یو کار وشو زمونږ چې دا زمونږ ټول افغانستان یو نیکنامۍ کار وشو الله دې همداسې کامیاب کړي خو زه غواړم چې زما دا غلو چې حاضر حکومت دی او دا دې غلونو ته دا ټوپک ونیسي او په دې بل طرف دا غلونه واړی دونه خوشحالي ده بالکل بابا دا راته ووایه چې کرکټ خپله ګوري نه که ګورم نه دا کشران خو مې ګوري تاسو خبرېږم ته او ما له ډېر خبرونه کشرانو نه اوري کوم لوبغاړی دې خوښېږي ډېره ټول مې خوښ دي زما د وطن چې کوم لوبغاړي دي ټولو نه زارېږم بالکل ډېره مننه سلامت اوسې کاکا ډېره مننه
سمون صاحب ستړی مشي صحت ښه دی په خیر یې سمون صاحب لومړی کې راته خپل احساسات شریک کړه څه کیسې وې نن خو موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې افغانستان تاریخ جوړ کړو په لومړي ځل باندې سیمي فاینل ته ووتله او دا زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره وه ځکه په لومړي ځل چې ما د افغانستان سیالۍ ګټله نو ما نه هغه احساسات چې دی د خوشحالۍ اوښکې روانې وي په غیر ارادي ډول نن میچ څنګه و نن میچ خو ډېر ښه که زه هم یو څه وخت کې لږه ناهیلي پیدا شوله خو بیا هم راشد خان هغه ښه مدیریت و ښه لوبډل مشري وه چې د توپ اچوونکو ښه استعمال و چې همدارنګه فیلډینګ کې که څه هم یو ځینې کیچونه وغورځول شو خو هغه تشه چې د په وروستیو کې بېرته ډکه شوه او افغانستان بریا خپله دا چې اوس د ساوت افریقې سیمي فاینل دی څه دی خیال دی ګټو انشاءالله انشاءالله زموږ د لوبډلې مورال هم لوړ دی همدارنګه افغانستان اوس هغه لوبډله نه ده چې په تیر کې پرې موږ حساب کوو افغانستان لوبډله چې د ډېره غښتلې شوې ده که د فیلډینګ له پلوه وګورو که د بالینګ له پلوه وګورو همدارنګه د توپ وهونکو له پلوه نو زموږ لکه غوښتنه همدا ده که راتلونکي سیالۍ دپاره دغه کېږي افغانستان چې دی باید د توپ وهونکو له پلوه چې ده لوبډله لکه غني کړي یو څو توپ وهونکي چې دي دا زیات کړي په لوبډله کې ځکه دغه برخه زموږ چې ګورو لږه څه کمرنګ دی دغه باید غني شي انشاءالله مورال لوړ دی د راشد خان ښه لوبډل مشري به خبرو په جریان کې اوس همون صاحب دغه دی دغه هم پکې رال هغه تا ته لوګی کوي وایي چې د نظره نه شي ډېره مننه هغه وایي چې تاسې ووایي چې فاینل به ګټو سیمي فاینل به هم ګټو بریاوې به راوړو چې د نظره نه شي نو پیغام دې څه دی پیغام خو زما دا دی چې د راتلونکي لوبې لپاره باید یو قوي پلان جوړ شي لکه څنګه چې نن ښه مدیریت وشو هغه تللې سیالۍ چې د بیرته افغانستان په مدیریت کې راوسته افغانستان بریا خپله کړه انشاءالله ساوت افریقا هم وهو او مخکې به ځو او دا خوشحالي به د افغانستان وي انشاءالله تر فاینله به ځو دا فاینل به د افغانستان وي ټارګټ ستا په نظر ډېر کم نه و ټارګټ کم و زمونږ توپ وهونکو چې دی توپ وهونکو هغه ډول چې اړتیا وه پکار دا وه چې ډېرې منډې کړې وې منډې ونه شوې که څه هم دغه وکټ هم سختې دي په دې رنزونه هم ډېر نه کېږي نو بیا هم زمونږ توپ اچوونکو چې دی د کمو منډو نه ښه دفاع وکړه سمون صاحب په دې وروستیو کې د میچ په وروستیو شیبو کې استرالیا د خپلې فیسبوک پاڼې نه د بنګلادیش لپاره یو پوسټ وکړو شاید تاسې لیدلی یم هغوی ته اوس څه پیغام لري چې څه نو هغوی ته زموږ پیغام دا دی چې استرالیا خو یو مغروره لوبډله وه افغان لوبډلې ته به یې په کمه سترګه کتلې او زموږ لوبډله چې ده د ښه مرغه مورال هم لوړ دی او د وطن پالنې احساس هم پکې لوړ دی نو هغوی ته چې دی غاښ ماتونکی جواب چې دی د هغوی په شکست ورکړو همدارنګه د بنګلادیش په شکست ورکړو او انشاءالله تر فاینله پورې به زموږ لوبډله مخکې ځي او نور به هم غاښ ماتونکي جوابونه چې دی موږ استرالیا ته ورکړو انشاءالله ډېره مننه سمون صاحب ډېره مننه دا ورور نن په وړیا توګه باندې خلکو ته سپیلنو لیږي کوي تر څو افغانان د نظره نشي